هارون رشید بادشاہ نوم به تاسو اورېدلی ډېر دینداره بادشاہ تیر شوی او تقریبا 9.5 میله باندې د حکومت او 100 کال حکومت کړیو زمونږ د ملتانه پورې د حکومت او ډېر دینداره بادشاہ اکثر به د په مجلس کې علما کرام ناست یو ځل خپه ناست او ډېر پریشان دي د دې یو خاص وزیر دی یحیی ابن خالد او ورلرالی وی بادشاہ سلامت خبره تخکارې سو وجد دی ورته وی چې زما یو پریشانی ده او کثیر له ختمول شي او وست کیږي نو ختمه به کړه او ورته وی بادشاہ سلامت تاسو موږ سره دومره خېګړې دي چې زب خپل ځان خپل اهل او عیال ټول پتا سو باندې قربان کم که وسم کیږي ما ته وای څه پریشانی هارون رشید بادشاہ ورته وی وعده ده وی بالکل وعده مې ده که زما وس کیږي زبستا پریشانی ختمو نو هارون رشید بادشاہ ورته وی په یو شیز باندې خپې ما تا سره شته او ما سره نشته پاغه باندې پریشانی او وزیر حیران شو وی دا کم شیز دی چې بادشاہ سلامت سره نشته او ما سره شته دا کم شیز دی ناغه ورته وی مال الله بادشاہی مرا کړی ده او خزی مل را کړی بچی مل را کړی دي حکومت مل را کړی مال دولت مل را کړی هر نعمت ما سره شته زما یو ارمان پزړه نشته و یو سیستا سره دی او ما سره نشته وی کم سیس دی وی تا سره د پیغمبر اسلام یو وخته مبارک دی او ما سره نشته مال دغه وخته راک او وزیر حیران شو وی بادشاہ سلامت عجیب خبره دی دا سیزم څوک چاله ورکی وی مجبور پدیم چې وعده دی را ناغسته نو څه به خامخا درکوم خو دی وخت نشم درکولی زه چې کله دا وخته مبارک د کور نه را بار کوم او خلکو ته زیارت کوم زخه غټه صدقه او خیرات کوم او دی وخت کې زما لاس تنگ دی ما سره پیسې شته نو چې کله می وسو شي نو بیا به تاسو ته والک او ورته وي ته څومره صدقه او خیرات کی وې زه 12,000 اشرفي خیرات کو هارون رشید بادشاہ خپل خادم ته ویل زما د پیسو نه ذاتی چې کمی پیسې دي دا غي نه د 12,000 اشرفي ورک اغلی ورکړي او هغه په هغه وخت باندې صدقه کړي خیرات کړي کور تلاړ اکم بکس کې یا صندوق کې چې هغه وخته مبارک دنه په ډیرو کپړو کې بند وغه راوړ هارون رشید بادشاہ ته مخې ته کې خو هغه چې وکړه او وخته مبارک کې مخې ته کو به خول ک او به په سجده باندې پریوت او ډیر یو جړل او چې را پاسې د هغه وزیر ته وی ما الله سره وعده کړی و چې کدی وزیر مانه بادشاہي غوښتنه ټوله بادشاہي به ورکو او تاسو صرف 12,000 اشرفو مطالبه وکړه هارون رشید بادشاہ چې وفات کېده بیمار وصیت یو وی کله چې زه وفات شم او مال غسل راکې او به کفن راته واچوي او بیا می دفن کوي نو دا وخته په کینچي باندې کټ کوي یو وخته به نیم به زما په دی یو سترګه کې دی نیم په دی بل سترګه او بیا به می دفن کوي چاته د پوسو کو دا ولی وی الله په قران کې فرمایي و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم ای زما حبیبا کوم ځای کې چې ته موجود یا غزه کې بازاب نه نازلي و ما کان الله معذبهم وهم يستغفرون او کمی پورستا امت توبه استغفار کوي نو په دې باندې بازابونه ناراضي چې زما په دې دوانو سترګو باندې د پیغمبر اسلام وخته مبارک پراتی زما د الله د ذات نه امید دی ما ته قبر کې عذاب نه ملاوي الله دې دا محبت مونږ تاسو کې پیدا کړي او مونږ تاسو ته د الله پاک خپل اتباع او د خپل حبیب کامل اتباع نصیب کړي زما محترم او دا د مجالسو اغراض دی او مقاصد دی الله دې موږ ته د صحیح عمل کولو توفیق راکړي او د خپل علماء سره دی الله پاک زموږ تاسو کلک رب تعلق مینه محبت او د خپل مدارس سره بلکې د دین هر شوبې سره دی الله پاک زموږ تاسو تعلق او ربط او مینه محبت پیدا کړي او ساتو بم د خپل علماء سره ان شاء الله ربط او تعلق خپل مدارس بابات ساتو خپل مساجد بابات ساتو خپل علماء سره به مینه محبت ساتو خپل بچو کې بنې کان صالحان او حافظان عالمان پیدا کو هر کور کې دا نیت کو چې کم از کم یو بچیم حافظ قرآن پیدا شي یو بچیم عالم پیدا شي
او دا باندې کیږي چې زمونږ د علما او مدارس سره مینه محبتي نسلونو پښتونو کې به الله نیکان صالحان حافظان عالمان پیدا کی. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار عالم نه دی خو مدرسې نه د خو طالب علمانی نه دی خو په وو پښتو کې به الله حافظ عالم نه پیدا کی. او مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار د خپل مسجد امام سره روانه ده قاری سی به بدی شي مدرسې بدی شي طالب علمانی بدی شي د دې بد قسمت پلار سره بغواړي چې بچي می حافظ عالم جوړ شي هغه به فرمایل د په لس پښته کې به الله حافظ عالم نه پیدا کی. بے قدر الله دا نعمت نه ورکی. خپل علما سره خپل مدارس سره مینه محبت بساتو او خپل بچي به ان شاء الله حافظان عالمان جوړو. دا خپل بچي بزان د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړو. الله دې دې ټول خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ تاسو د راتل د ناس تا شرکت وینا اوریدل دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او مولانا مفتی محمد ندیم محمودی سے دامت برکاتهم العالیه او دوی سره نور څومره مرګري دي الله دې د ټولو په علمونو عمرونو کې برکات نازل کړي او دلته ډیر لوی د دین خدمت کوي. دا مفتی صاحب خدا غته مرګري نه راغلي او تاسو ملمه دي او دلته د دومره شاګردان د بار نه علماء کرام راځي دوی سره دلته د دوی په مجلس کې او د دوی په صحبت کې پاتې کیږي او ډیره فایده ورته کیږي. د هر باطل قوت مقابله دویم کوي د دوی شاګردان هم کوي. نو تعاون به سره کوو مرګرتیا به کوو مینه به کوو محبت به کوو خپل بچی را لیږو د خپل بچو تپوس پوښتنه کوو د دوی مدرسې سره تعاون کوو دوی سره په دې سفر کې ځان شامل کوو. الله دې د دوی خدمات قبول کړي او د حفاظت دعاګانې ورته کوو. او د سیرت په نوم باندې مجالس جوړيږي پروګرامونه کیږي جلسې کیږي. د دې درې اغراض دي او درې مقاصد دي. کدا حاصلېږي نو بیا د دې فایده شته او کدا نه حاصلېږي او اس بدعات رسومات نو به د فایدې په ځای نقصانات ډیر دي. لومبني غرض او مقصد د سیرت د پروګرام دا دی چې مسلمان خپل پیغمبر او پیژني د خپل پیغمبر زندگی مخې تراشي د خپل پیغمبر سیرت صورت او دا غوی د دین د پاره مهنتونه تکالیف مجاهده او لوګي تند برداشت کول جهادونه غزوات معجزات دا ټول خبرې د مسلمان مخې تراشي. د پیغمبر علی السلام خوږی خبرې د مسلمان مخې تراشي او د پیغمبر علی السلام د سیرت نه با خبر شي. او دویم مقصد د مسلمان د خپل پیغمبر سره محبت پیدا شي او دا محبت زمون تاسو د ایمان حصہ ده. حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې یو کس هغه وخت پورې کامل مؤمن جوړې دي نشي تر سوچ د محبت ما سره د خپل مور نه د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه او په بل روایت کې راځي د خپل ځان نه زیات پیدا نشي. دا محبت په داسې مجالسو کې پیدا کیږي. او دریم مقصد د دې محبت د وجه په مسلمان کې د پیغمبر علی السلام اتباع پیدا شي. د پیغمبر علی السلام صورت سیرت او زمنګ وړکړه او زمنګ 24 غنټې زندگی زمنګ غم خادي دا د پیغمبر علی السلام د طریقو مطابق شي. دا درې اغراض زمنګ علماء کرامو بیان کړي. صحابه کرام یو ځل د پیغمبر علی السلام د تپوس کوي د الله رسول مونږ ته چې کله څه مسله پیښ شي مونږ تاسو مجلس تراشو او تاسو نه دغه مسلې باره کې تپوس نو کچرته تاسو د دنیا نه رخصت شوي او د دنیا نه لاړی بیا به مونږ څه چل کوو. پیغمبر علی السلام تو فرمایل ترکت فیکم امرین زبدر تدو سیزونه پریدم لن تدلوا ما تمسکتم بهما که تاسو په دغه باندې منګولې کلکی ولګولي چرته به گمراه نشي چرته به خطا نشي. کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب قران پاک او دوی زما سنت په دې منګولې کلکی ولګولي چرته به تاسو گمراه نشي چرته به تاسو نه لار خطا نشي. انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. تاسو کې زمانہ پس چې چاله الله زندگی ورکړه
نو ډیر اختلافات بستا سو مخې تراشي او ډیر فتنی بستا سو مخې تراشي خو هغه ټول اختلافات او دا ټول فتنو علاج دا زما سنت طریقې دي فعلیکم بسنتی تاسو به زما په سنت باندې عمل کوئ قرآن کې الله فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله اطاعت کوي دا الله د رسول اطاعت کوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله که تاسو د الله سره محبت کول غواړئ زما تابعداري وکړئ الله به تاسو سره محبت وکړي من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما کوم انسان د الله او د الله د رسول په اطاعت کې ژوندۍ تیر کړه دنیا آخرت کې ورته لوی کامیابی میلاو شي ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم او چا د الله او د الله د رسول په نافرمانی کې ژوندۍ تیر کړه همیشه د پر د جهنم خشاک بتی جوړي نو زما محترمو د سیرت د مجلس دریم غرض دا دی چې موږ تاسو ته د پیغمبر علی السلام اتباع نصیب شي د پیغمبر علی السلام سنت او توجد میلاو شي حدیث کې راځي من عمل بسنت غیرنا فلیس منا چا زما د سنت نه علاوه بل لار اختیار کړه بل طریقې اختیار کړه دا زمونږ نه دي من ترک سنتي لم ينل شفاعتي چا زما سنت پرې خودل دله به زما شفاعت پیدا نه ورکی فمن رغب عن سنتي فليس مني زما سنتونه چارو گردانی وکړه اعراض یو کزان نه غرض دا زمونږ نه دي او شاملی کلی ول استهزاء علی السنت کفر چا سنت پورې خندا وکړه د کفر ته ورسید من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید فساد او د فتنې په دور کې چا زما په یو سنت باندې عمل وکړ د 100 شهیدانو اجر ورته ملو شي من احب سنتی فقد احبني چا زما سنت سره محبت وکړ ما سره محبت وکړ ومن احبني كان معي في الجنه چا ما سره محبت کدی به ما سره جنت کې یوځي المرء ما من احب انسان به د قیامت پورس هغه چا سره حشر بهږي د چا سره چې دنیا کې محبتي حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي زبد قیامت پورس په حوض کوثر باندې ولاړم خپل امت له اوبه ورکم حوض مسیره شهر زما حوض چې کوم دی د یو میاش په فاصله باندې اوګد دی وزاویه سوا او دقه سي د یو میاش په فاصله باندې پلنوالم دی وماءه ابيض من اللبن او د حوض کوثر اوبدا د پيو نزيات سپيني دي واحلى من العسل د شاتو نزيات خوګيري واطيب من المسك او د مشکو نزيات خوشبودار دي وکیزانه کعدد النجوم السماء د حوض کوثر په غاړه چې کوم لوخي پراتري چې زما امت په پاغي باندې وبس کی داغي تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دي فمن شرب منه فلا يظمأ بعده ابدا چا دغه حوض کوثر نو بوس کلی بیا ورته چرته تندونه لګي زب په دغه حوض کوثر ولاړ خپل امت له بوبو ورکو خلک بر رواني یو ډله براشي او ډله چې ما تر نږدې شي نو غوي به مو پیجنې زب د غډلو پیجنم اچانک به یو پرده راشي او چې پرده راشي غوي به ما نه پناشي نو پیغمبر علی السلام با आवाज وکي چې دا خلک خو زه پیجنم دا خو زمانه دي دا پرده ولی رااله وی आवाज به وشي چې دا ستا خلک نه دي دا ستا امتیان دي خو تاسو نه پس دوی دین بدل کړي ستا طریقې ماته کړي او داسې طریقې اختیار کړې وي چې هغه ته به دین ویلي پیغمبر علی السلام با आवाज وکي فسحقا لمن غیر غیري لمن غیر بعدي لری کې دا خلق زمانہ چې زمانہ پس زما سنت بدل کړي